دارنګ د روزه یو خبره هغه دا چې دام دی انسان سره تړلې ضرورت ده، انسان سره تړلې ده ضرورت ده پیخیږي انسان دا اوس په دبانې پښمنی وخت راغله او د په جنابت کې د باندې غسل فرض ده. اوس کدی دا غسل کوي الته د پښمنی وخت نه وځي او کدا خوراک کوي نو بیا ته ذهن کې راځي چې دا خو په جنابت کې دا یو ضرورت ده مون سره تړلې ده پیخېدای شي او پیخېږي. نو دې متعلق د مېزمنو دا یاد ساتل وکړ چې انسان د جنابت په حالت کې سحر کی خدایو ادب خیال به ساتي ځکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک طریقه دا و چې کله به د جنابت کې او د خوراک څخه او دس پکوي او دس کول پکاري دا سنت طریقه ده چې سړی د خوراک څخه نه مخ کې او دس وکي بیا کده په حالت د جنابت کې د خوراک څخه کول شي. او دا مسلم کې یو مشهور حدیث ده عبدالرحمن ابو بکر بن عبدالرحمن د تابعی ده هغه وی چې په یو ځای کې هم ابو هريره رضی الله عنه مسله بیانوله بیان کول. ابو هريره رضی الله عنه څو فرمایل من ادرکه الفجر جنبا فلا يصوم. ابو هريره رضی الله فرمایل چې چا باندې په داسې حالت کې سحر شیش په اوچوي چې دې په جنابت کې دا نو دې روزه نه نسی بس د روزه نه کی. ابو بکر بن عبدالرحمن فرمایي چې ما دا خبر واورید راغله مکور کې پلار مې و عبدالرحمن بن حارث هغه ته دا خبره بیان کړه چې بابا جان ابو هريره رضی الله عنه بیان کول او په بیان کې دا خبره وکړه چې من ادرکه الفجر جنبا فلا يصوم چې یو سړی باندې په جنابت کې سحر شي د روزه نه نیسي. فانکر ذلک هغه ناشنا وکړه دا خبره خو ناشنا خبره ده. اوس به دې تحقیق کو ځکه صحابهو کې دا ماده ورونو دا ماده دی امت نه وته ده او یا وته ولا چې مون تحقیق دې خبره نه کو په دې خبره کې ډېر تحقیق کوو چې یاره په پلان کې کاروبار کې ګټه ده پلان کې فلان کای کاروبار به وي کدا دین مسائل دا مونږ پرې کې دی واسه چې دا به مولیانو کار ده او دا د علماو کار ده. عبدالرحمن بن حارث چې دا خبره واورېده وایي چې دې تحقیق کوو او د ټولو نه خطا تحقیق بچانه کېږي د رسول الله صلی الله علیه وسلم بیانونه ځکه دا هغه مسله ده چې دا د خځې خاون منځ کې د تعلق لري نو اوس د رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان به ټولو نه په دې باندې خې پوي. عبدالرحمن بن حارث روان شول دا ابو بکر وی چې زم د پلا سره مې روان شوم اول مو عائشہ رضی الله تعالی عنها او بیا ام سلمہ رضی الله تعالی عنها نو دواړو ته یو کیو خبره وکړه ادواړو خبره داوا چې کان النبي صلی الله علیه وسلم یصبح جنبا ثم من غیر حلم ثم يصوم. نبی صلی الله علیه وسلم سبا کو په داسې حال کې چې په جنابت کې و غسل باندې فرض و من غیر حلم غیر د احتلام را او ثم يصوم بیا نبی صلی الله علیه وسلم ولا دواړو دا خبرو کا چې دا باک نشته ده چې یو سړی په جنابت کې سحر کی پښمنۍ د خوراک دی او کې بیا د ورستو ولم بیا ځان نه بعد دواړو دا خبره وکړه او دا خبره د ابو هريره د فرق راغله. ابو هريره د یوسوي او ام سلمہ رضی الله عنها او عائشہ رضی الله عنها بیان کو حدیث بیان کړل ورونو دی باندې مونږ د دین اسلام په مزاج باندې پویدو لپاره دا کافي. نو هغه فرمایي چې مونږ دا خبره واغزه نه واورېده نو مروان په دغه وخت کې خلیفہ و گورنر و په مدینه باندې. نو عبدالرحمن بن حارث ته وی چې ابو هريره رضی الله عنه خبره کړي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم دوه بیان هغه د دین خلاف خبره کړي. نو مروان وی ته وی چې تابانه لازم د ابو هريره رضی الله عنه بوستا خبره رسوي هغه راغله ابو هريره رضی الله عنه چیرې تا خو جی ما دې زوی دا خبره اوریدلې تا نه او دغه خلاف خبره د رسول الله صلی الله علیه وسلم دوه بیان وکړه.
نو ابو هريره ته فرمایل اهما قالتاه لك تا ته په خپل دواړو بیبيانو دا خبره کړې هغه ته شنام بالکل ما ته دا خبره کړې ده نو ابو هريره دا ونه وي چې بل مونږ هم پويګو مونږ هم د رسول الله صحابه یو مونږ هم دغه سره وخت تر کړی ما هم دغه په خوا کې ډېر وخت تر کړی هغه څه وي هما اعلمو هغه دواړي خې پويږي ځکه دا د کور خبره ده نو دا بچا ته پته وي دا به یو خاون خزه ته ډېره پته وي هما اعلمو دواړه ام سلمہ رضی الله او عائشہ رضی الله عنها پويږي او روایت کې دي فرجع ابو هريره رضی الله عنه د خپل خبرې نه رجوع کړله ورونو مقصد مې دا ده چې انسان ته داسې حالت پیښ شي نو خپل پښمنۍ دی وکي خوراک دی نه او وخت دی نه ځان خرابوي او دومره دا چې او دس کول بکاري ورستو د بیا غسل وکي دا یو اهم مسله ده چې موږ ته پیښېدل شي